والحمدلله زمونږ خواته او زمونږ دې علاقې ته الله رب العالمین موږ له دا نعمت راوړلو او شیخ صاحب دلته دا درس شروع کړلو. غټ غټ خلکو ورته افرې ورکړې وي. زمونږ د هغې حیثیتونه ډېر اوچت دي. په دین کې موږ نه مخکې دي، دنیا کې موږ نه مخکې دي. پته نه لګي د مسجد ملګرو کې د کوم ملګري څه اخلاص، څه تقوا، کوم عمل به الله رب العالمین ته خوښ شوی و چې موږ له دا مقرره کړه چې موږ د دې خپل شیخ صاحب او د دې طلباو یو د لاس په معمولي غوندې خدمت وکړو. خپل د دې محلې د مسجد د دې علاقې دې ملګرو ته اخره کې دا خبره کوم چې موږ باندې د الله رب العالمین په انعاماتو کې یو لوی نعمت سکه الله شوی دی چې زمونږ الحمدلله استاد محترم، زمونږ شیخ او زمونږ مربي او په خپله چې کوم دی موږ ته دعوت راکړو، دا ځای د دې درس لپاره منتخب کړ. الحمدلله زمونږ خواته او زمونږ دې علاقې ته الله رب العالمین موږ له دا نعمت راوړلو او شیخ صاحب دلته دا درس شروع کړلو. غټ غټ خلکو ورته افرې ورکړې وي. زمونږ د هغې حیثیتونه ډېر اوچت دي. په دین کې موږ نه مخکې دي، دنیا کې موږ نه مخکې دي. پته نه لګي د مسجد ملګرو کې د کوم ملګري څه اخلاص، څه تقوا، کوم عمل به الله رب العالمین ته خوښ شوی و چې موږ له دا مقرره کړه چې موږ د دې خپل شیخ صاحب او د دې طلباو یو د لاس په معمولي غوندې خدمت وکړو. نو الله رب العالمین ته اول شکر چې الله تعالی موږ انعام کړی دی، او بل موږ او تاسو د دې طلباو خدمت وکړو ښه په اخلاص باندې. دوی موږ سره ډېر په مشکل کې وخت تېروي. موږ تاسو کورونو ته ځو، په بیډونو کې خوب کوو، په انعاماتو کې ښځو او بچو سره یو. دا مسافر طلبا دي، زموږ د صوبې د آخري سرونو نه راغلي دي، او تر دې پورې چې د کوټې او د چمن پورې چې افغانستان آخري بارډر دی تر هغه پورې طلبا ملګري پکې دي. مختلف طلبا د قرآن دپاره صرف راغلي، بله څه خبره نشته. نه درهم شته، نه دینار شته، نه روپۍ او اشرفۍ شته، نه د دنیا کم منصب شته. صرف د الله رب العالمین د کتاب دپاره راغلي دي. په دنیا کې د قرآن نه عظیم کلام نشته او د قرآن د علم نه عظیم علم نشته. اشرف العلوم دا د قرآن علم دی. په دې دپاره دا ملګري راغلي دي. زما محترم ورونو، موږ په کار د جدي خدمت وکړو، د دې تپوس وکړو، د دې د ضروریاتو خیال وساتو. سره دي چې هغوی زموږ نه تمه شته او نه به یې چاته ویلي چې زما دا خدمت وکړه. خو موږ له دا احساس په کار دی چې څه ناڅه زموږ څه وس کېږي د دې طلابو موږ خدمت وکړو. زما محترم ورونو، قرآن کریم کې الله سبحانه وتعالی موږ تاسو ته فرمایي چې که تاسو د الله سبحانه وتعالی د نعمتونو شمار شروع کړئ نو خپل شمار کې نشئ راوستلی. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. د الله رب العالمین انعامات دومره ډېر دي که صرف په دې خپل بدن کې موږ بل ځای نه، صرف د دې سر د یختو نه د دې زنې یا دې مرۍ پورې دا ټول سیسټم چېرته مطالعه کړو او صرف د دې مرۍ نه بره دې سیسټم باندې چې په دنیا کې کوم کتابونه لیکلی شوي دي د طب ماهرینو، هغوی د دې نظام متعلق چې د دماغ او د اعصابو نظام دی، دا د ویښتو نعمت دی، دا د سترګو نعمت دی، دې ته دا نري نري رګونه د 60 طرف نه راغلي دي او د دې پوره یو نظام او سیسټم دی. او دا سترګه چې یو څیز ته وګوري د سیکنډ په یو سویمه لمحه کې فورا ستا زړه ته دا اطلاع ورکړي چې دغه څیز سپین دی، دا تور دی، دا پلانې خان دی، دا د خپل دی، دا پردی دی، هغه غر دی، دغه اسمان دی، هغه دی ګاډی را روان دی. دا سترګه چې څه شي ته وګوري فورا د سیکنډونو نه ډېر زر د دې اطلاع دننه زړه ته او ټولو هغه اجسامو ته ورسوي، ټولو اعضاو ته ورسوي. تاسو وګورئ په دې دنیا کې دا څومره چې لوی لوی ډاکټران د سترګو دي مستقل په دې صرف د سترګې په دې یو هغه اندام باندې اسپتالونه جوړ دي او صرف د دې یو سترګې علاج پکې کېږي. او د دې بیماریانې په څو قسمه دي، د هر چا جدا جدا په مختلفو طریقو د دې علاج کېږي. دغه رنګ که د دې پوزې سیسټم دی، دغه رنګ که د دې خولې او د دې ژبې د وینا سیسټم دی. بیا په دې کې چې الله کومه ذایقه په دې ژبه کې اچولې ده او کوم لعاب دا تیاروي او مونږ کوم طعام خورو او هغه طعام کې دا خپل یو خوند پیدا کوي
چې کله ستا د ژبې د خپل لعاب ټیک نه نو ته به وایې ما باندې یاره دا خوراک صحیح نه لګېږي خوندور طعامي خو تاله مزه نه درکوي د خولې خوند دې خراب شي دا یو نعمت زما محترم ورونو دی باندې غټ غټ کتابونه خلکو لیکلی دي خو موږ سره د دې څه قدر نشته دی دا د غوږونو د اورېدو طاقت دا چې موږ او تاسو خبره اورو او بیا دا غوږ فورا زړه ته اطلاع ورکړي چې ګوره خبره داسې وشوه یا ښه خبره یا بده خبره یا د علم خبره یا د جهالت خبره دا ټول دا غوږ فورا پیغام رسانی کوي د زړه طرف ته چې خبره داسې کیږي بیا د خبرې باقاعده اورېدو سره په موږ اثر هم کیږي ښه خبره واورو دلته یو خوشحالي راشي بده خبره واورو د زړه کې یو خفګان محسوس شي دا ولې دا د دې غوږونو د اورېدو د طاقت د وجې نه داسې د الله رب العالمین انعامات شماره ورپسې زه دا مې صرف درته دا یو فوټ هم نه دی دا سر ټول چې راګیر کې یو فوټ هم نه دی او زما محترم ورونو اوسه پورې موږ چېرته د دې شکریا ادا کړې ده چې الله تا زه روغ جوړ پیدا کړی یم دا خو چې یو سړي دا د دماغو سیسټم خرابي لیونی هغه ته وګوره څوک یې په سړو کې په انسانانو کې نه حسابوي څوک یې په جرګه کې نه کښېنوي څوک ته مشوره نه اخلي څوک ورسره خبرې نه کوي هلکه دا پاګل دی دا لیونی دی د دماغ کار نه کوي او ما ته الحمدلله په هوښیارانو کې په عقلمندو کې الله شمار کړي یو دا عقل یو لوی نعمت دی په دې موضوع علماو مستقل کتابونه لیکلي دي زما محترم ورونو په نوم د کتاب العقلا باندې چې یاره عقلمند خلک او عقل څه ته وایي او عقل څه فایده ده او عقل به څنګه استعمالې او عقل نه به ته څنګه فایده اخلي زما محترم ورونو داسې ورپسې ځئ نو انعامات دا دوه قسمه دي یو خو دا ظاهري دي چې دا ما بعضو ته اشاره وکړه علماوی دا موږ چې سا اخلو دي کې دوه نعمته دي یو ځل چې موږ دا سا دننه راکاږو نو که دننه پاتې شي بیا موږ څه کیږو ژوندي پاتې کیږو مرو سا دننه لاړل او ډوبه شو او چې کله دننه لاړ او بیا بهر راوباسو دا بل نعمت دی صرف په سا اخستو کې دوه نعمتونه په موږ کیږي خو موږ ته احساس هم نشته دا خو ته د هغه چا نه تپوس وکړه چې کله هغه د دې سا نالۍ چې کوم د سانس کی نالي چې ورته وایي د دې د بیمارۍ ښکار دی د دمي بیماري ورته لګېدلې د سابندۍ تکلیف ورته لګېدلی دی هغه نه د دې نعمت د قدر تپوس وکړه او ما ته قلاري که ودی و که ایښي و پیغامه سیسټم ښایسته کار کوي لګیا دی سا اخلو خو د دې نعمت قدر موږ ونه کړو نم الحمدلله ویله نو یو دا ظاهري نعمت دی د دې شکر هم په موږ فرض دی لازم دی دویم قسم نعمتونه دینی نعمتونه دي زما محترم ورونه او اصل نعمت هغه د دین نعمت دی دا چې کوم دنیوي نعمات دي په دې به موږ د الله سبحانه وتعالی شکر ادا کوو خو چې که الله سبحانه وتعالی موږ په څه ناسه درجه کې په دین کې استعمالوي په علم کې م استعمالوي په دې به ډېر زیات شکر د الله سبحانه وتعالی ادا کوو زما محترم ورونه شکر د الله څه شی دی زه اکثر دې ملګرو ته هم شکر دا دی چې یو شکور ډوډۍ وخوره او بیا وایې شکر الحمدلله د عوام خو الحمدلله وایي الحمدلله هم نشته نه زما محترم ورونو شکر کې دلته اوس ماشاءالله ټول علما ناست دي دا ټول زمانه قابل دي شکر کې خپله د لغت په لحاظ معنا د اظهار پرته ده دې وجې نه شکر دې ته وایي چې الله په تا یو نعمت کړی راښکاره کا صحابي نبي علیه السلام ولیده خړ پړ جامې ګډې وړې ولې لکه غریب یې وس دې نه کېږي وای ولې نه جي وس مې کېږي وای په ځان د الله نعمتونه راښکاره که که نه ښایسته جامې واچوه ملنګانو په شان څه له ګرځې خیرن پیرن څه له ګرځې د الله نعمتونه په ځان راښکاره که چاله باندې د اظهار د فخر دپاره نه د تکبر دپاره نه خیلا په نیت نه د شهرت په نیت نه ځکه د شهرت د لباس مذمت راغلی دی بلکې د الله د نعمت د اظهار په نیت چې الله تعالی یو نعمت درکړی دی راښکاره یې که په خپل ځان باندې خو د قارون پیښې به نه کې چې هغه ویلي انما اوتیته علی علم عندي دا عندي ټکی به نه وی بل ورځ درته شیخ صاحب موږ ته درس کې ویلی چې انا کلمه د الله بدي شي عندي کلمه بدي شي لی کلمه زما سره داسې دا مه وایه فخر پې مه کوه غرور پې مه کوه د کفار مشابهت هم مه کوه خو د الله نعمت راښکاره که سره د شکري د الله نه واما بنعمت ربک فحدث دلته علماو دا معنا هم لیکلې ده فحدث معنا دا د الله یو نعمت درکړی راښکاره یې که اگر چې هلته د علم نعمت هم علما مراد کوي چې کوم علم الله درکړی دا دې عظیم نعمت دی دا بیان که خلکو ته عالم به خاموش نه کینی
ولو که یو آیت تا ته یادي بلغوا عني ولو آیه. غرض مې دا زما محترم ورونو، اصل نعمت، عظیم نعمت، هغه د دین نعمت دی چې الله سبحانه وتعالی موږ تاسو باندې کړی دی. نو شکر کې معنا یو د اظهار ده چې موږ دا راښکاره کړو، بل د دې نعمت نسبت په هغه چاته کې چې هغه منعم دی او دا نعمت یې تعالی درکړی چې څوک دی زموږ او ستاسو الله سبحانه وتعالی دی. د دې نعمت نسبت په هغه ته کوو. د قارون په شان ته به دا نه وایي چې زما علم، زما مهارت، زما د کاروبار تجارت د مهارت او د تجربې په وجه دا مال ما ګټلی دی، دا سیزونه ما ته حاصل دي، دا بنګله مې چې جوړه کړې دا زما خپل مهارت و، په کاروبار کې ډېر تکړه او تجربه کار یم. نه نه نه، دا د الله رب العالمین فضل دی. هر څه الله ته پاتې دي. ولله میراث السماوات والارض، هر څه الله رب العالمین ته پاتې دي. مونږ ته سبا روان یو. غرض دا دی زما محترم ورونو، د دې نعمت نسبت به بیا الله ته کې، اول د دې راښکاره کول په ځان، بیا د دې نسبت الله رب العالمین ته کول. نو دغه رنګه بیا ورپسې دا نعمت د الله سبحانه وتعالی په رضا کې استعمالول. کوم الله چې موږ له دا نعمتونه راکړي چې دا انعامات موږ د هغه په مخالفت کې، د هغه په دشمنۍ کې والعیاذ بالله، په هغه کارونه چې د الله غضب پرې راځي، اسباب الغضب پرون درس کې شیخ صاحب بیان کړه. هغه اسباب د غضب چې په هغې کې او اسباب د ضلال چې په هغې کې الله مکه دا نعمتونه موږ استعمال نه کړو، د الله په ناراضګۍ کې استعمال نشي زموږ نه. ژبه الله راکړې ده د ذکر دپاره، د شکر دپاره، او په دې موږ ناشکرۍ نه کوو، په دې موږ نور قسمه جرمونه او ګناهونه او نافرمانۍ نه کوو لګیا. د دوه مسلمانانو منځ کې فساد او چغلخوري کوو. د الله نبي فرمایي لا يدخل الجنة نمام قطات، او هغه انسان چې هغه چغلخور دی هغه جنت ته نشي تللی والعیاذ بالله. ځکه دا فساد چې د خلکو په مابین کې. نبي کریم صلی الله علیه وسلم په قبرونو تیریږي، دوه قبرونه دي. د الله نبي فرمایي انما يعذبان وما يعذبان في كبير، دې دواړو له عذاب ورکول کیږي او څه غټه خبره نه وه چې ګنې دوی ته ځان نشو ساتلی. یو معنی دا ده د دې جملې چې وما يعذبان في كبير، څه داسې غټه خبره نه وه چې ځان یې ته نشو ساتلی. مانه ځان ساتل د دې دوو کارونو نه اسان و، صرف لږ کنټرول پکار و. ضبط ځان کنټرولول. اول د الله نبي فرمایي اما احدهما، هر چې دا یو کسو فیمشي بالنمیمه، چغلخور د خلکو منځ کې به فسادونه خورول، د یو خبر په بل سپاره، د بل په بل سپاره. لکه دا زموږ د موجوده زمانې دا چینلې او دا موجوده میډیا چې دا فساد او شر خورۍ لګی دی، د شیطان الیکار دی ټول. یا یو ملګری دی تا ته شخصي او میسج وکړه، تا سره مشوره کوي او د چا باره کې چې خبره جمله وکړه ته هغه ته ټک ور میسج یې کړي چې تا ته مې هم در ولېږه، خبره مې در باندې در وسپارله، دې دپاره چې فساد خور شي والعیاذ بالله. زما محترم ورونو، د الله نبي فرمایي د یو به دا کار کوو. مسلمانانو منځ کې فساد، اختلاف، بعضې خلک د ورونو منځ کې، بعضې خلک د پلار او د بچو منځ کې، څوک د ښځې او خاوند په مابین کې، څوک د ګاونډي او د ګاونډي او د بل ګاونډي په مابین کې، څوک د کاروبار دوه شریکوالان د هغوی په مابین کې، څوک د استاذ او د شاګرد په مابین کې، څوک د دوو طلبا او ملګرو په مابین کې. دا اختلاف اچول غواړي. زما محترم ورونو، دا د قبر د عذاب سبب دی. اور چې دا بل کس دی و اما الاخر، دا بل کس چې د وړو بولو د دارو نه ځان نه ساتلو. اوس دا موږ ته وړه خبره ښکاري او د دې نه ځان ساتل اسان هم دي، څه ګران هم نه دي. خو ده به چې کله واړه بول کول بې احتیاطه په هر ځای کې به چې کېناست او څنګه بس دارې به ورته کېدلې د هغې نه، او اودس یې هم صحیح نه وچه، دا ټول په دې کې داخل دي. که ته بې احتیاطي کې په دغه وخت کې دارې درته راځي او پروا نه ساتي یا اودس نه وچې، دا ټول په دې کې داخل. د الله نبي فرمایي په دې دواړو عذاب دی. او بیا هغه څانګه ناله کړه او د کجوري څانګه وله راوړلی شو، دوه ځای یې کړله او بیا یې په یو قبر بله په بله قبر باندې ناله کړله. وی فرمایل چې الله نه مې امید دی چې څو پورې دا څانګې نه وي وچې شوي، دوی باندې به عذاب تخفیف به پکې راشي. زما محترم ورونو، غرض مې دا دی، هسې یو مثال مې درکړه. د ژبې نعمت غلط استعمال نشي، د سترګو نعمت غلط استعمال نشي. یعلم خائنة الاعین وما تخفي الصدور. الله فرمایي الله سبحانه وتعالی د سترګو خیانت باندې پوهیږي او زړه کې چې دننه کمې پټې خبرې تاویږي په هغې عالم دی. سترګه چې په کم نیت کم ځای ته وګوري، الله رب العالمین ته پته چې تا په کم نیت دغه ځای ته وکتل. سترګې چې موږ څنګه په کم نیت استعمالوو، رب العالمین ته زموږ نیت معلوم دی. زما محترم ورونو، هغه رقیب دی، الرقیب نگران
هغه الله رب العالمین زموږ باقاعده نګراني کوي. افسوس خبره ده د انسانانو د کیمرو نه خو موږ یریږو. هلکه دې ځای کې ساخوا دې خو حرکت ونه کړم، ریکارډینګ سټارټ دی، کیمرې لګېدلي دي، اسپتال دی، سرکاري دفتر دی، او یا بل ځای دی یا بل ځای دی، هلته موږ د کیمرې مخې ته به ریکارډینګ کې راځم. د انسان د کیمرې نه موږ ځان ساتو. رب العالمین رقیب ذات دی. زموږ ستاسو یو حرکت لاسه کې هغه دننه په زړه کې چې د دې حرکت پسې شاته کوم نیت دی په هغې عالم دی. خو د الله نه موږ حیا ونه کړله. الله دې موږ او تاسو کې دا صفت پیدا کړي چې د الله سبحانه وتعالی نه حیا کوونکي جوړ شو. غرض مې دا دی زما محترم ورونو، دا نعمتونه د الله سبحانه وتعالی په رضا کې استعمالول. بعضې خلکو له الله مال ورکړی دی، مال د الله په نافرمانو کې استعمالوي، حرامو کې استعمالوي، ډمې پې ګډوي، شراب پیسکي، د جوارانو پروګرامونه او دونه لګوي او دغه رنګه قتلونه پې کوي، ظلمونه پې کوي په خپل مال باندې، بدماشان یې ساتلي، په هغې پردی ځمکې قبضه کوي او د مال په ذریعه باندې نور قسمه قسم ناروا او حرام کارونه کوي. زما محترم ورونو، دا د الله د نعمت ناشکري ده. ځکه د مال په باره کې د قیامت په ورځ چې کوم تپوسونه کېږي، د الله نبي فرمایلي 2 تپوسه د مال په باره کې دي. من این اکتسبه وفیما انفقه، د کوم ځای نه دې دا مال ګټلی دی؟ کاروبار، ذریعه د آمدن، ستا تجارت، ایا دا حلالو که دا حرامو؟ او وفیما انفقه، بیا دا مال دې لګولی په څه کې دی؟ الله اکبر. زه به هم دا سوچ کوم ځان سره او تاسو کې هر ملګری دا مال راځي د کوم ځای نه؟ بیا چې راغی د الله نعمت وشو، بیا دا زه لګوم په څه کې؟ سلیمان علیه السلام ته بادشاهي میلاوه شوه، او داسې بادشاهي چې لا ینبغي لاحد من بعدي ویلی و، یا الله داسې بادشاهي راله راکه چې زما نه بعد بیا د بل چا سره نه ښایېږي. بس دا خولې له دعا راغله او زړه کې څه تکبر هم نو پیغمبر. دیو جن زموږ شیخ صاحب هم اکثر وایي غټې غټې خبرې د الله نه غواړئ، ډېرې سوالونه کوئ، الله هر څه ورکوونکی دی او غني دی که نه. یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله، موږ ټول فقرا یو والله الغني، او الله غني ذات، غني ذات نه هر څه غواړه. سلیمان علیه السلام ورته یا الله داسې بادشاهي غواړم چې زما نه بعد هېچا سره نه ښایي. الله وله ورکړه. جنات هم دغه لښکر کې شامل، سورې سبا کې، سورې صاد کې چې کم کم کارونه یې اخسته، آبادیان یې پې کول، او کم کارونه یې پې کول، او بیت المقدس یې پې جوړ کړه. تر دې پورې چې مارغان دا ورته الله سبحانه وتعالی تابع کړه. تر دې پورې میږیان د میږو په خبرو باندې سلیمان علیه السلام پوهېده. سورة نمل کې به راځي چې فتبسم ضاحکا من قولها، هغه د میږۍ هغه اعلان یې چې واورېد یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنوده وهم لا یشعرون. فتبسم ضاحکا من قولها، خوشحاله شه چې الله زه د میږو په خبره هم پوه کړم، د دې اطلاع دې ما ته راورسه. دې ته وایي انفارمیشن سیسټم. زموږ به څه انفارمیشن سیسټم وي؟ د سلیمان علیه السلام سره چې کوم انفارمیشن سیسټم و که نه، دا لا هېچ چاته نه دی میلاو چې د میږو په خبره هم پوهېږي. د هغې مرتبه قید الله رب العالمین انفارمیشن را رسوي، اطلاع را رسیږي چې میږیان څه کوي. تر دې پورې چې یو مارغه غایب دی، هدهد، او سلیمان علیه السلام چې کله حاضري اخلي، سورې نمل کې راځي، هلته حکم دي. حکم په دغه صورت کې حکمتونه دي. احسن الکلام کې شیخ صاحب لیکلي دي، هلته یې وګورئ د هر آیت د لاندې حکمتونه شیخ عبدالسلام رحمه الله لیکلي دي. ناغه سلیمان علیه السلام ډېر منظم فوجونه بیل به یې کړه ټول، نو مارغان یې بیل کړه، نو حاضري یې اخیستله. ما لی لا ارى الهدهد ام کان من الغائبین، څه وجه د هدهد راته ښکاري نه، یا خو موجود دی ما ته نه ښکاري، ګڼه ډېره ده، او که نه غایب دی. او لږ ساعت بعد چې هدهد راغی، نو څنګه انفارمیشن یې راوړو؟ د ملکه سبا د بلقیس اطلاع یې ورله راوړله. وای ګوره که ما ته څه عذر پیش کړو خو ټیک ده که نه ذبحه کومې. دا د حکومت په منظموالي دلیل دی چې دومره مضبوط حکومت سلیمان علیه السلام سره دی چې د مارغه هغه د نظم و ضبط مخالفت هم نه برداشت کوي. دې ته سیسټم وایي، مضبوط نظام دی ته وایي چې مارغان هم دې منظم کړي. د ده دغه هم نه منم، بغیر عذر نه، غیر حاضري نه منم. هغه چې اطلاع راوړه خو ډېره اهمه اطلاع یې راوړې وه، ډېر غټ اطلاع یې راوړله، او د هغې په نتیجه کې الله رب العالمین هغه قوم ته ایمان نصیب کړه. هغه واقع بیانول مې غرض نه دی، خو چې کله سلیمان علیه السلام د ملکه بلقیس هغه هدیه واپس کړه او بیا هغه را روانه شه سره د خپل هغه لښکر د دې دپاره چې سلیمان علیه السلام تابع شي، دغه وخت سلیمان علیه السلام وایي چې ما ته به د هغې د را رسېدو نه مخکې د هغې تخت را رسوئ.
نو یو خو هغه دیو قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک زه به دله راوړم سلیمان علیه السلام ته مخکې د دې نه چې د فیصلو د دې ځای نه به لا تاسو پاسېدلي نه یئ او د دې نه مخکې چې چوټي وشي ستاسو د دې فیصلو ما به درله رارسولی خو قال الذي عنده علم من الكتاب هلته مفسرین دا څوک دی دا چې علم د کتابو سره دی هغه ورته زه دله راوړمه د سترګو په رپ کې دله راوړمه اوس به حاضر شي فورا څوک وایي دا چې کوم دی جبریل علیه السلام دی ځکه هغه سره علم الکتاب دی وحي راوړي څوک وایي دا د یو وزیر آصف ابن برخیا ډېر ښه عالم و هغه او راجح قول هم دا دی چې دا جبریل علیه السلام او فورا تخت حاضر شي خبره مې اصل کې د شکر رانیولې وه سلیمان علیه السلام دغه وخت کې یو جمله وایي تخت چې کله د بلقیس حاضر شو وایي الله رب العالمین په ما امتحان کړی لیبلوني ااشکر ام اکفر دا ماله چې الله دونه غټه بادشاهي راکړه او بیا دومره ګوره د یو ملکې تخت زما خواته چې کوم دی حاضر کړلی شو دا ما باندې الله امتحان وکړو چې آیا زه به اوس شکر کوم که زه به ناشکري کوم موږ باندې الله څومره انعامات کړي موږ آیا شکر طرف ته متوجه یو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شپې قیام کوي او د ډېر اوږد قیام د وجې نه خپې مبارکې چې کوم دی حتی تتفطر قدماه خپې مبارکې وچاودلې وپړسېدې وبچاودلې د ډېر ودرېدو د لاس ډېر ودرېدو سره خپې پړسېږي بیا چویم د دې د لاس ام المؤمنین سیده عائشه عفیفه طاهره رضی الله تعالی عنها د الله خوږ نبی صلی الله علیه وسلم ته عرض کوي ای د الله نبی رحم یې پرې راغی ترس یې پرې راغو تاسو ځان باندې ډېر تکلیف تېروئ حال دا دی چې الله رب العالمین خو ستاسو مخکني رستني ټول ګناهونه معاف کړي دي تاسو خو د ګناه نه پاک یئ معنا دا ده تاسو له خو لږ عبادت هم کافي دی په څېره دی چې دومره ډېر عبادت کوئ ای د الله نبی لږ خیر دی دا عبادت کم کوي د الله نبی صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي افلا احب ان اکون عبدا شکورا آیا زه دا نه خوښوم چې زه دې د الله شکر ګزاره بنده شم په دې قیام اللیل زه د الله سبحانه وتعالی شکر ادا کوم نو اوس به ما او تا د شکر په مقصد پوهېږو شکر څه ته وایي چې الله در باندې نعمتونه وکړي او ته د هغه بندګي وکړي د شپې ورته ودرېږي د ورځې د هغه شکریه ادا کړي الحمدلله ووایې دغه رنګ د هغه عبادت هغه ته سجدې ولګې کوم انسان چې رب ته سجده نه لګوي کوم انسان چې بې لمازه دی تارک الصلاه دا ډېر لوی په غټه درجه کې ناشکره دی د الله سبحانه وتعالی یاد ساته چې دومره لوی الله پې دومره لوی نعمتونه کړي دي او د ده سر رب العالمین ته نه ټیټېږي دی د الله رب العالمین عبادت او بندګي نه کوي زما محترم ورونو غرض مې دا و چې موږ باندې الله سبحانه وتعالی دنیوي نعمات هم ډېر کړي دي بې انتها چې موږ یې شمارلی نه شو او دیني نعمتونه یې هم راباندې کړي دي والحمد لله على ذلك خاص کر دا موجوده دور دا د فتنو دور دی هر طرف ته ناشنا ناشنا فتنې دي عجیب عجیب رنګ کې فتنې دي خلک په عجیب عجیب شرکونو کې مبتلا دي زما محترم ورونو په دې توحید د الله رب العالمین شکر ایسته پکار دي چې په دې باندې مونږ الله سبحانه وتعالی ته مستقل اوږدې د شکر سجدې ولګو چې یا الله زمونږ نه په بدنونو کې غټ د ذهن په لحاظ هوښیار خلک په شرک مبتلا دي یاد ساته دا ونه وی چرته چې دا زه چې موحد یم او توحید را نصیب شوی دا زما هوښیارتوب دی لا کلا 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 وحاشا هېڅکله داسې نه ده دا د الله فضل دی دا د الله فضل دی که په هوښیارتوب میلاوېدی که نه په الله مې د قسم چې ابو جهل به په اوله ورځ کلمه ویلی وي بلال کلمه وایي پردی غلام خلک وایي بې نسبه سړی دی بلال ابن رباح نه خو نیکم نه دی معلوم صرف پلار یې معلوم بلال ابن رباح هلکه دا سړی څوک دی وایي مخکې پته نه لګي بلال الله رب العالمین په فضل کې تک تور غټ غټې شونډې هغه بلال رضی الله عنه د الله محبوب جوړیږي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سترګو تور جوړیږي د توحید عقیده یې زړه ته کوزیږي د دې دپاره مشکلات برداشت کوي دا یو عجیبه خوند دی زما محترم ورونو دا د عقیدې د توحید خوند په دې کې چې بیا تکالیف راځي دي کې بېله مزه یې الله رب العالمین دې مؤمن بنده له یو استقامت ورکړي رب العالمین دکې یو همت واچي هر قسم حالات که راځي دی د هغې مقابلې ته ولاړي هغه بلال چې امیه به راګیر کړو او په دې ګرمه د مکې دا سخته ګرمي د کم ملګري چې تلي هغې ته پته ده چې کوم نه یې تلي الله دې موږ ټول بوځي بار بار سخته ګرمي ده د مکې
او دې سخته ګرمه ځمکه به یې سمله او لوی ګټ به ورله په سینه کې ایښوده چې دا د توحید ټکې به نه وې، نوره خبره نه وه. بلال وی الله احد، د الله احد خبره وه، د توحید مسله وه، د الله د یووالي خبره کوي بلال. هغه بلال د دې توحید دپاره مشکلات برداشت کړه، د دې په قدر پوه شوی او د دې شکر یې ادا کړی د دې عقیدې. رسول الله صلی الله علیه وسلم تی په مدینه کې خپل مؤذن جوړ کړو، نبی علیه السلام سره به روانو، خدمت به هم کوو. هغه بلال چې کله مکه فتح شوه، په دقه مکه کې په مشرکانو ظلمونه کړي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم بلال ته بلال د کعبې دې چت ته وخیژو، اذان ورکا. الله اکبر. څه عجیبه منظر به وده، څه عجیبه منظر به وده مزیدار، چې بلال غوندې یو انسان دومره لوی مرتبې ته ورسېد. ای بلاله څه وجه ده؟ بله موقع کې نبي علیه السلام ورته فرمایي ما ته الله رب العالمین راوښوده په جنت کې زه روان یم، خو ته زما نه مخکې روان یې او ستا د خپو کشارې زه اورمه چې د دې څه وجه دی بلاله، ته څه عمل کوې؟ الله اکبر. بلال ورته ویل د الله نبي ما ته خو خپل بل کوم څه عمل نه دی معلوم، او صرف یو کار دی چې دا مې ځان له عادت جوړ کړی دی چې کله م اودس وکړم هغې نه پس خامخا 2 رکاته کوم. دا خپل عمل د نه راښکاره کړو، خو نبي علیه السلام ته تپوس وکړو چې نبي علیه السلام تپوس وکړو اوس بیا راښکاره کې جواب لازم شه، دې کریا نه وه. د الله نبي دغه کار کو. دلته علما وایي دغه م وه چې دا بلال کوم جواب ورکړو نبي علیه السلام خاموش شو، دا وجه م وه. خو دلته یو بله وجه ده کنه، الله رب العالمین د هیچ چا عمل نه ضایع کوي، او د الله قانون دا دی چې الله رب العالمین فرمایي ولقد علمنا المستقدمین منکم ولقد علمنا المستأخرین. په هر نیک عمل کې چې څوک مخکې ځي او څوک وروستو پاتې کېږي الله وایي زه یې پیژنم. نو دی چونکې د ټولو خلکو نه به مخکې مسجد ته راتلو، ځکه مؤذن دی که نه، دی به د ټولو خلکو نه مخکې راغو مسجد ته، مسجد نبوي ته به را داخل شو، د به اذان ورکړلو د الله اکبر الله اکبر، دا نعره به یې اوچته کړه او په لا اله الا الله به یې ختمه کړه. چونکې دی د هر چا نه تر دې پورې چې نبي علیه السلام نه به مخکې مسجد ته راتلو، ځکه ډیوټي ده، نو ذمواري لګېده. مؤذن به په درجه کې به ظاهره کې ښکته وي، خو د غټ شیخ نه مخکې راځي که نه راځي، لوی شیخ صاحب وي ډېر په مرتبه کې اوچتي، خو وروستو راځي او مؤذن مخکې راغلی ناست دی. دا اذان دا ډیوټي چې د کومه ورکړي 5 وخته مونځ دپاره اذان کوو، الله سبحانه وتعالی د ده د عمل نه دی ضایع کړی. دا زه ځان له تاسو له یو تسلي در کوم چې رب العالمین یو عمل هم د بنده نه ضایع کوي زما محترم ورونو چې د الله دپاره. علماو اصل کې دا وجه وه چې دی د نبي علیه السلام نه مخکې الله ورته ښودلی، نبي علیه السلام به مخکې روان دی، ځکه چې د ده د عمل ډېر اوچت. بله توجیه پکې محدثین کې هغه ده چې خادم اکثر د خپل مشر نه مخکې رواني، لاره مرتبه برابره، دې ته بیا بېادبي نه وایي. یو خو دا چې ته خادم نه یو هسې د یو عالم نه مخکې روان یې، هر چا نه مخکې کېږي، ته به دې سړی بدې ښکاري، خلک یې بېادبه دی، پلار نه مخکې روان دی، د شیخ صاحب نه مخکې روان دی. یو دا چې بطور خادم روان یې، هلکه خوښوي دې خوښوي، شیخ صاحب له لار ورکوي، مشر روان لار ورکوي، دا څوک بد نه مني. نو بلال رضی الله عنه یو خادم مو، په دې بنا باندې الله سبحانه وتعالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته په جنت کې ښودلی دی چې د هغه د خپو هغه اواز اوري نبی علیه الصلاة والسلام. غرض مې دا دی زما محترم ورونو، رب العالمین چې عقیده د توحید چاته نصیب کوي دا په هوښیارتوب نه ده که نه بلال به وروستو پاتې شوی. ابو جهل ته به د مکې مشرکانو ابوالحکم ویلو، ځکه هغه به د مکې جرګې کولې، فیصلې به یې کولې، چودري و، موږ چې ورته ملک صاحب وایو، ملک نه دی، ملک ملایکو ته ملک د لام په کسره باندې ملک مشر ته وایي، بادشاه ته وایي، مشر ته وایي د قوم. هغه یو ملک و د هغه مکې، هغه به جرګې کولې، په کار خو دا و چې هغه توحید قبول کړی وی، هغه دشمني وکړه. معلومه دا ده د دې نه معلومه دا شوه چې دا عقیده د توحید د الله په فضل او کرم میلاویږي. نو د هغه الله سبحانه وتعالی موږ له شکر ادا کول پکار دی. بیا د فتنو په دې دور کې موږ وګورو هر طرف ته عجیب عجیب عقاید فتنې دا خوري دي، او الله سبحانه وتعالی او خلق څوک د څه شي نه متاثر او څوک د څه نه، او الله سبحانه وتعالی موږ قرآن ته کېنولی یو، د الله کتاب ته کېنولی یو، په دې چې د الله سبحانه وتعالی څومره شکر ادا کړو دا به کوي. یو ویډیو مې کتله په د هندوستان کې هم ډېر عقاید دي، د هندوان دي کې ناشنا ناشنا عقاید، لوی ملک هم دی. نو یو مندر باقاعده د منګکانو مندر دی، منګکان یې ساتلي، تاسو هم چېرته سرچ کوئ ګورئ، منګکان یې ساتلي،
خلک راځي د منګکانو عبادت کوي والعیاذ بالله او هغې دپاره یې باقاعده لوی لوی حوضونه یې جوړ کړي او لوی لوی خانکونه او په هغې کې ورته پی وراړی او هغه نه کموي دا ورته عبادت ښکاري چې به دا منګکان راځي دا پیس کي او دوی راځي د نظر او د منښتې په طور هغه پی ورته وراړی او بدلګۍ د هغه منګکانو عبادت کوي تر دې پورې چې دنیا کې د داسې داسې څیزونو عبادت کیږي او شته دا خلک او مخکې هم تیر شوي دي په دې باندې علماو کتابونه هم لیکلي دي د شهرستاني چې کوم کتاب دی الملل والنحل بعضې نور علماو هم په دې مذاهبو کتابونه لیکلي مذاهب عالم باندې هغې کې چې وګوري مختلف نظریات او مختلف عقاید مختلف افکار مختلف قسمه طبقات د خلکو به وګوري په باب د عباداتو کې الله سبحانه وتعالی په دې دومره مخلوق کې موږ تاسو ته خپل توحید را نصیب خپل کتاب ته کېنولو او بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سنت اتباع را نصیب کړه په الله مې دې قسمي چې موږ رب العالمین ته په دې باندې څومره د شکر سجدې ادا کوو څومره وجاړو دا به کموي د الله رب العالمین د انعاماتو شکر ادا کول پکار ما آیت لستی او د آیت ټوکړه که شکر دې ادا که په یو نعمت کاغه دنیوي نعمت دی کاغه دینی نعمت دی رب العالمین درله نورم ډیروي نورم زیاتوي او الله مکا که تا د یو نعمت ناشکري وکړه الله سبحانه وتعالی درنه دغه نعمت مخلي بلکې د اخستو نه بعد بیا عذاب درکوي دا زما جذبات نه دي دا زما خیالات نه دي دا د رب العالمین کتاب وی لئن شکرتم لازیدنکم دی علماو دی ملګرو نه تپوس کوي طلابو چې الله رب العالمین دلته لئن شکرتم ویلې دی او لازیدنکم ویلې لام د تاکید چې په سره د نونې ثقیلې په مضارع داخل شي دی کې څومره زوري په مستقبل کې دی کې څومره تاکیدي چې الله رب العالمین بعضې علما دا وایي چې په دې کې د قسم معنا هم پرته ده چې لام د تاکید نونې ثقیله سره ملګری شي الله رب العالمین فرمایي که شکر هم وکړو واورئ بندګانو زما وعده ده لازیدنکم خامخا شک ونه کې دا نعمت درله ډېرومه په قسم سره یې درله ډېرومه الله اکبر زه درله ډېروم دا د الله وعده ده اوس دا خبره یقین غواړي په هر نعمت چې دې شکر وکړو الله سبحانه وتعالی ډېروي ولئن کفرتم الله هم دې د دې جملې نه وساتي ولئن کفرتم الله فرمایي که ناشکري مو وکړه ګوره د الله نعمت ته م سپک وکتل نو واورئ یوازې نعمت درنه نه اخلم ان عذابی لشدید بېشکه زما عذاب خامخا ډېر سخت دی قارون نه الله رب العالمین صرف نعمت وانخسته چې بس کور یې وله وران کړی وی او داسې وله ایره کړی وی او مالونه یې وله کوټه کړي وی بلکې په خپله یې په ځمکه نه ایسته فخسفنا به وبداره الارض الله فرمایي دا قارون مې په دې ځمکه خښ کو هغه کور او محل چې ده پې فخر کو او خلکو ته به وګورئ که نه زما دې ماڼۍ ته او دې قصر او دې محل ته وګورئ هم یې ورله په دې ځمکه نه ایست الله زما محترم ورونه الله رب العالمین بې دا چل کوي نعمت مخلي د پاسه عذاب ورکوي فرعون په خپله بادشاهۍ ناز وکړلو الله رب العالمین ته یوازې بادشاهي وانخسته بلکې په قلزم دریاب یې تباه و برباد کړلو سره د لښکر یې هلاک کړلو عادیانو په خپل مضبوط بدن باندې شکر ونه کړلو بلکې فخر تکبر خیلا عجب خودپسندي دا مرضونه پکې راغه د هود علیه السلام دعوت یې ټکراو کړلو هغه ورته یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره ای قوم یوازې د الله عبادت وکئ د هغه نه غیر بل ستاسو دپاره د عبادت او بندګۍ لایق نشته دی په دې غټو بدنونو د الله بندګي وکئ الله رب العالمین در باندې نعمتونه کړي دومره ښایسته بدنونه یې درکړي د دې په مقابل کې هغوی راولګېده شرک ناشکري او بیا دا جمله د الله ډېر قهر په دې راولاړ شو ورته چې هغوی به ویلي من اشد منا قوه څوک دی زموږ نه زورور په قوت کې والعیاذ بالله من اشد منا قوه زموږ نه لا زورور څوک شته زموږ نه هم تکړه لا څوک شته مفسرین لیکي د عادیانو په باره کې و چې کله به دوی بدنونه یې دومره غټ غټو تکړه تکړه چې کله به یې لوبې کولې په یو صحرا کې د صحرا دې بوټو ته به یې لاس واچو داسې به یې دا بوټی یې راویستو په هغې به یو بل ایشتل او دا ګپ به یې لګو په دې بوټو ایشتو به یې ګپ لګو دا د دې مستي وه ته په خپله سوچ کوه چې دې بدن کې به طاقت څومره غټ بدنونو خو چې کله په دې خپل غټ بدن د الله بندګي ونه کړه شکر یې ادا نه کړلو د الله د توحید عقیده یې قبوله نه کړله الله د چا په بدن څه کوي الله د چا په بادشاهي څه کوي الله شعیب علیه السلام قوم سره مال ډېر زیات الله د چا په مال څه کوي
د ثمودیان چې د صالح علیه السلام قوم هغه په دې آبادو جوړولو کې ماهران او انجینران د زماني غرونه به تراشل په هغې کې به مختلف ډیزاین آبادیانې کولې. الله د چا په مهارت او انجینرۍ او ډاکټرۍ څه کوي؟ هېڅ هم پې نه کوي. دا خو صرف د دنیا یو مهارت. اصل مقصد خو زمونږ د الله بندګي ده. الله مونږ دې نه یو منع کړي چې آبادي مه کوه. الله مونږ دې نه یو منع کړي چې ستا د غټ بدن خوراک مه کوه. الله مونږ دې نه یو منع کړي چې جوس مه څکه، غوښه مه خوره، ښه طعام مه خوره. نه، الله فرمایي کلو واشربو، خوره، حلال خوراک څکاک کوه. رب العالمین په موږ نعمتونه نه دي بند کړي سوا د حرامونه چې حرام ډېر لږ دي او حلالونه دنیا ډکه ده. والحمد لله على ذلك. الله خو موږ ته وایي خورئ څکئ، زما انعامات دې استعمالوئ. په دې هم نه رانیسمه خو په ناشکرۍ م رانیسم چې نعمتونه زما استعمالوئ او بیا زما بندګي نه کوئ، بیا زما توحید نه قبلوئ. هغه عادیان چې په خپل غټ بدن غرور او فخر وکړو، الله سبحانه وتعالی په هوا باندې والوزول، په سیلۍ دومره یې سپک کړ. ځانونه ورته درانه ښکارېده که نه؟ ځان ورته دروند ښکارېده، الله سپک کړ، په سیلۍ والوزول. مفسرین د دوی کیفیت بیانوي د عذاب. وایي دوی به چې کله دې هوا اوچت کړه داسې بره، نو چې کله به واپس د ځمکې ته راتله، دا سر به ول الله را مخکې کړو، سر به یې ځمکې ته راټیټو او خپې به یې بر اسمان طرف ته وي، او چې کله به دې ځمکه لګېدو ډاز دا کپره به یې ولګېدی او ډز به یې وکړ. رب العالمین سره ناشنا عذابونه دي. دې نه دوه درې خطبې مخکې ما د امریکې په دې عذاب باندې خطبه کړې وه تاسو ته چې الله رب العالمین پې دا اور ولګو. ځکه چې دوی ویلې موږ د غزې مسلمانان ختمول غواړو. اوس هم ټرمپ چې کوم دی د زمانې فرعون، هغه پرون نه بل پرون دا اعلان کړی دی چې موږ غواړو چې د غزې دا کم موجوده مسلمانان دي دا د دې ځای نه وځي، دا د بل ملک ته لاړ شي. دغلته به موږ د دې ځمکې کنټرول اخلو. رب العالمین به درته وښیي انشاءالله چې د ځمکې کنټرول چا سره دی انشاءالله تعالی. دا به موږ غوندې فقرا وګوري انشاءالله. الله به موږ ته راوښیي. دا تا د ډېرو ملکونو دعوه کړې وه د دې ملک کنټرول مې حاصل کړو دی، نن ستا هلته نوم نشان نشته دی. دا د خاتمې د یو قوم د خاتمې هغه نشانات او آثار چې کله د خولې نه داسې خبرې راوځي، دا غټې غټې خبرې، دا تکبر خبرې. زما محترم ورونو، وما يعلم جنود ربك الا هو. الله سره دومره ډېرې لښکرې دي چې د الله نه غیر بل هېڅوک نه پېژني. رب العالمین دا اور د الله لښکر دی، دا سیلۍ د الله لښکر دی، دا اوبه د الله لښکر دی، دا مرغان د الله لښکر دی. په ابرهه باندې مرغان راولوزول، د هغې په پنجه او په دې مخوکه کې دا یو یو وړوکې غوندې کاڼې، هغې نه الله رب العالمین د هغه زمانې بمونه ساز کړل، تباه و برباد یې کړل. رب العالمین سره خو ډېر عجیبه عذابونه دي. کم قوم چې د الله ناشکري کړی، کم قوم چې تکبر کړی دی په انعاماتو باندې، د شکر په ځای باندې فخر، تکبر او غرور، رب العالمین هغې له عذابونه ورکړي. رب العالمین هغه د عبرت نمونه ګرځولې ده. په دې وجه زما محترم ورونو، موږ او تاسو له دا پکار ده، ډېر عاجزه بندګان یو، موږ ډېر کمزور یو. زه کله کله وایم موږ دونه کمزور یو چې که په دې ملا کې ډېر نه داسې د ګوتې د دې سر عمره یو ځای باندې د درد راغی که نه، چغې بیا وو سوی که لکه دې ځای کې درد دی، دې ځای کې درد، خوځېدی بیا نه شو. معمولي که یو رګ واوړېده، معمولي که یو جوړ زموږ واوړېده، څومره چغې وهو، څومره کمزور یو موږ. خبرو ته مو ګوره،